زموږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم د سرور کائنات محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیحتونه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم 18 نصیحت دا دی چې تاسو د الله ذکر کوئ. هغه حدیث چې ترمذي له حضرت عبدالله بن بصر رضی الله تعالی عنه څخه روایت کړی دی، هغه فرمایي چې یو سړی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی او رسول الله ته یې ویلي ای د الله رسوله پر ما د اسلام احکام بیخي ډېر شول، ته ما ته د یو داسې شي لارښوونه وکړه چې زه هغه ټینګ ونیسم او په هغه باندې زه الله ته نږدې شم او زه کامیاب شم. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه سړي ته وفرمیل لا یبال لسانک رطبا من ذکر الله، تل دې ستا ژبه د الله رب العزت په ذکر باندې لمده وي، یعنې د خپل ژبه د الله رب العزت په ذکر باندې لمده ساته. ځکه الله رب العزت هم په خپل کلام کې فرمایي الله بذکر الله تطمئن القلوب، باخبر د الله په یاد باندې او د الله په ذکر باندې زړونو ته اطمینان، زړونو ته سکون راځي او په دې باندې انسان مطمئن کیږي. الله رب العزت دنیا او آخرت ورته ښایسته کوي. د زړه غذا او د روح غذا چې ده هغه د الله یاد دی، د الله ذکر دی، د الله رب العزت د اوامرو او د الله رب العزت د احکامو پابندي ده. اما متاسفانه ځینې جهال او هغه کسان چې نن ورځ د اسلام نه بېخبره دي، جاهله دي، هغوی د روح غذا موسیقي ګڼي. که په دې باندې یو انسان متیقن وي او په دې باندې عقیده لري، معتقد وي، دا کفر ته رسیږي. د روح نسبت الله رب العزت تشریفاً په څو ځایونو کې قرآن کې خپل ځان طرف ته کړی دی. فنفخنا فیه من روحنا، نو تاسو وایئ چې آیا د روح غذا او د روح خوراک د الله یاد او د الله طاعت او عبادت دی که فاسده موسیقي ده؟ الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي. همدارنګه حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه روایت کوي. هغه فرمایي چې یو صحابي راغی، د محمد رسول الله نه یې پوښتنه وکړه چې په مجاهدینو کې څوک ډېر اجر موندونکی دی؟ مجاهدین خو ټول دي، ټول د الله رب العزت په لاره کې جنګیږي، د خپل سر او مال د الله رب العزت رضا لپاره وقف کړی دی، خو په دې ټولو کې ډېر اجر موندونکی څوک دی؟ رسول الله ورته وفرمایل هغه څوک ډېر اجر موندونکی دی چې هغه الله ډېر یادوي. هغه څوک چې الله ډېر یادوي نو هغه به په مجاهدینو کې ډېر زیات اجر موندونکی وي. نو مجاهدین چې کله هم د الله رب العزت په لاره کې جنګیږي، د کفر او د وحشت او د ظلم په مقابل کې جنګیږي، نو هغوی د خپله ژبه د الله رب العزت په ذکر باندې تازه او لمده ساتي، تر څو چې الله رب العزت لا اجرونه ورکړي. هغه صحابي بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه چې په نیکو خلکو کې څوک ډېر ثواب موندونکی دی؟ نیکان خو ټول دي، خو په دې ټولو نیکانو کې الله رب العزت کم یو ته ډېر ثواب ورکوي؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل څوک چې د الله ډېر ذکر کوي. بیا هغه د لمانځه، د زکات، حج او خیرات یادونه هم رسول الله وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ټولو په اړه ویل څوک چې د الله ډېر ذکر کوي. ځینې داسې مسلمانان دي چې لمونځ هم کوي، زکات هم ورکوي، حج هم کوي، خیرات هم کوي، او ځینې داسې مسلمانان دي چې دا ټول هم کوي خو د دې تر څنګ الله هم یادوي. نو هغه څوک چې الله ډېر یادوي الله رب العزت به هغه ته ډېر اجرونه او ثوابونه ورکوي. نو ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نصیحت کوي موږ ته چې تاسو د الله ذکر کوئ. نن ورځ زمونږ خولې په دروغو باندې چلیږي، په غیبتونو باندې روانې دي، په تهمت باندې روانې دي، خلکو ته بدې ردې وایو. نه مسلمان وروره،
مسلمانې خورې هغه اعمال او هغه کړنې پرېږده چې په هغه باندې الله ستا نه ناراضه کیږي. راشه ژبه دې د الله په یاد باندې لمده کړه. د دې پر ځای چې چاته بد ووایې یا دروغ ووایې یا چاته شکنځل وکړې یا تهمت و غیبت وکړې ژبه په دې مه لمده وه، بلکې ژبه دې د الله په یاد او په ذکر باندې تازه کړه چې الله درنه راضي شي او الله رب العزت تا ته عزت د دنیا او د آخرت درکړي. همدارنګه حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمیل د خپل رب د ذکر کوونکي او نه ذکر کوونکي مثال لکه د مړي او ژوندي دی. یعنی هغه بنده چې الله یادوي تل لپاره الله د هغه په ژبه باندې جاري وي، د هغه مثال د ژوندي دی، او هغه څوک چې الله نه یادوي د هغه مثال د مړو په شان دی. همدارنګه د مسلم په بل روایت کې چې د حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه نه روایت کړی، هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل په کوم کور کې چې د الله ذکر کیږي او په کوم کې چې د الله ذکر او یادونه نه کیږي د هغو مثال د ژوندي او د مړه په شان دی. یعنی هغه کور کې چې هلته الله یادیږي هغه کور او هغه خلک ژوندي دي، او په هغه کور کې چې د الله یادونه او د الله ذکر نه کیږي هغه خلک او هغه کور مړ دی. نو را به شو اوس قدرمنو اوریدونکو مسلمانانو ورونو او خویندو وبګورو چې زموږ په کورونو کې څومره د الله یادونه کیږي او څومره هغه عملونه کوو چې په هغه باندې الله زموږ نه ناراضه کیږي. په تاسف سره باید ووایم چې د اسلام او د انسانیت دښمنانو همدارنګه ځینې مفسدینو مسلمانانو لپاره داسې وسایل تیار کړي دي چې د هغو وسایلو او آلاتو په لیدونو باندې مسلمان د الله د یاد نه غافله کړی دی. که په کور کې خویندې دي او وروڼه دي ټول تلویزیون ته ناست دي چې نن دا سریال کې څه تېرېږي، پلار راشي هم د هغې تر خوا کښېني، مور راشي هم په هغې کوټه کې کښېني، او ځینې پلرونه او میندې د خپل اولادونو نه پوښتنه هم کوي چې ننني سریال کې څه شی ول. خو دا پلار او دا مور کله هم د خپل اولاد نه کینی چې ورته ووایي بچیه ته راشه چې د الله رب العزت کلام ولولو چې الله پکې څه ویلي دي، الله موږ ته څه پیغام لري. ته راشه چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث راواخلو چې رسول الله چې زموږ پیغمبر دی، زموږ پیشوا دی، زموږ مقتدا دی، هغه موږ ته په خپلو لارښوونو کې څه هدایات لري. نو د داسې کور مثال او د داسې د کور خلکو مثال لکه د مړو په شان دی. نه مسلمان وروره، مسلمانې خورې، خپل اولاد د الله دین ته کښېنوه، خپل اولاد د الله کلام ته کښېنوه، خپل اولاد ته د محمد رسول الله ویناوې ور یادې کړه، کنه د آخرت په ورځ به الله رب العزت ستا مور پلار نه ډېره سخته پوښتنه کوي، الله څخه به سخت مسئول یی. ځکه دا د اولاد حق دی په مور و پلار باندې چې هغو ته اسلامي ښوونه باید وکړي. او که ته خپل اولاد په بدو باندې ووینې، په فحشا و منکراتو باندې ووینې او د هغو تر څنګ هم ته هغو سره کښېنې، هغوی نورو هم د دې لیدلو ته تشویق کړي، نو الله ته به بیا څه ځواب وایي؟ نو ځکه محمد رسول الله فرمایي چې تاسو د الله ذکر کوئ، هغه یادونه کوئ چې په هغه باندې الله ستاسو نه ناراضي کیږي، هغه څیزونه پرېږدئ چې په هغه باندې الله ستاسو نه ناراضه کیږي. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم 19 نصیحت هغه دا دی چې تاسو د الله اطاعت کوئ او له ګناه ځان وساتئ. هغه حدیث چې طبراني د حضرت ام انس رضی الله تعالی عنها څخه روایت کړی، هغه فرمایي چې ما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلي ای د الله رسوله ما ته نصیحت وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته ویلي چې ګناه پرېږده، بېشکه دا ډېر غوره هجرت دی. هغه څوک چې ګناه پرېږدي دا ډېر اوچت هجرت دی. ته په فرضو باندې عمل کوه، بېشکه دا ډېر غوره جهاد دی، او د الله ذکر ډېر کوه.
بېشکه ته د الله حضور ته د هغه تر ذکر محبوب شی نشي وړاندې کولی. نو یو مسلمان چې ګناه پرېښودله او هغه فرض چې الله د هغه د کړنې عمل موږ ته کړی دی او هغه فرض چې الله رب العزت د هغه د کړنې امر موږ ته کړی هغه پر ځای راوړي او د الله یاد وکړي نو الله به تانه راضي شي. دا نصیحت د رسول الله صلی الله علیه وسلم انس رضی الله تعالی عنها ته. همدارنګه بل حدیث بخاري د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه روایت کړی. هغه فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې زه د خپل بنده له هغه ګمان سره سم یم چې زه د خپل بنده د ګمان سره سم یم چې دی زما په اړه لري. کله چې دی زما ذکر کوي زه له ده سره یم. که دی ما په زړه کې یادوي زه یې په زړه کې یادوم او که ما په یو ډله او په یو ټولنه کې یادوي زه د ده یادونه په داسې ډله کې کوم چې د ده تر ډلې غوره ده چې هغه ملائکې دي. که دی ما ته یو لیش نږدې کېږي نو زه یو ذراع ورته نږدې کېږم. که دی ما ته یو ګز یو ذراع نږدې کېږي نو زه 2 ذراع ور نږدې کېږم. او که دی زما خواته په عادي تګ راځي نو زما رحمت ده ته په منډه ورځي. چې ته الله یادوي څنګه ګمان چې الله باندې ته لري الله همغسې تا سره دی. راشه ګمان دې په الله باندې یقیني که. ته چې الله یادوي نو الله تا سره دی. که ته الله په زړه کې یادوي بلا کیف الله تا په زړه کې یادوي. که ته الله په یو ټولنه کې او په یو جماعت کې یادوي الله ستا یادونه د ملائکو تر منځ کوي. که الله ته لږ ور نږدې کېږي نو الله رب العزت تا ته زیات نږدې کېږي. او که ته په عادي تګ باندې الله ته روان یې نو د الله رحمت تا ته په منډه باندې راځي. نو الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې د محمد رسول الله په نصیحتونو باندې عمل وکړو، چې د الله اطاعت وکړو او له ګناه څخه ځان وساتو. په دې کې به هم کامیابي، په بل شي کې هم کامیابي نشته. قدرمنو اورېدونکو، د خپرونې په دې وخت کې به راشو لنډې دمې ته. دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري. ملتیا مو د شمعې غوندې وسوه محبت کې د جانان، په زړه مې راورېږي محمد آخر زمان. د شمعې غوندې وسوه محبت کې د جانان، په زړه مې راورېږي محمد آخر زمان. ګوګل مصر لنده شولو سر اور پکې بلیږي، په زړه مې راورېږي هېڅ وخت مې نه هېرېږي، په زړه مې راورېږي. قدرمنو اورېدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شلم نصیحت هغه دا دی چې د سهار 2 رکعته سنت کوئ. په هېڅ وخت کې دا مه پرېږدئ. عبراني د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه څخه روایت کړی. هغه فرمایي چې یو سړی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته راغی او رسول الله ته یې ویلې ای د الله رسوله، ما ته داسې عمل راوښیه چې د هغه په واسطه الله ما ته ګټه ورسوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل د سهار 2 رکعته سنت ضرور او هرومرو کوه، ځکه په هغو کې فضیلت دی. نو زموږ ورونه چې کله سهار جمع ته روانېږي، بهترینه خبره دا ده چې هغوی په خپل سنت په خپل کور کې وکړي. وروسته د هغه نه سهار جمع لپاره جومات ته ولاړ شي. که دوی سنت په کور کې ونه کړل چې جومات ته لاړل، نو چې جمع ولاړه وي، که دا په دې باندې پوهېږي چې جمعه نه جمع نه فوتېږي، د جومات په ګوشه کې دې یو ځای ودرېږي او د سهار سنت دې وکړي، نه دې پرېږدي. او که دا پوهېده چې زه په سنتو باندې مصروفه شم نو زما نه جمع تېرېږي، لاړ دې شي په جمع کې دې ګډون وکړي، په جمع کې دې شریک شي. خو د سهار سنت دې د امام ابو حنیفه رحمه الله د مسلک موافق وروسته د فرضونه نه کوي، بلکې پرېږدي دي چې کله لمر راوخوته د لمر ختونه دې وروسته د سنتو قضایي راوړي. همدارنګه
حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دي چې تاسو تر سهار وړاندې 2 رکعته سنت مه پرېږدئ ځکه په هغو کې برکت دی. همدارنګه مسلم له حضرت عایشې رضی الله عنها څخه یو حدیث نقل کوي. هغه فرمایي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم وویل رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیها. د سهار 2 رکعته تر دنیا او هغه څه چې په دنیا کې دي بهتره او غوره دي. همدارنګه د مسلم په یو روایت کې راغلی دي چې دا 2 رکعته ماته تر ټولې دنیا محبوب دي. همدارنګه بخاري د حضرت عایشې رضی الله عنها څخه بل حدیث را نقل کوي. فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به د ماسپښین مانځنه مخکې 4 رکعته او همدارنګه د سهار د مانځنه مخکې 2 رکعته سنت بلکل نه پرېښودل او په دیو به رسول الله عمل کوه. همدارنګه د حضرت عایشې رضی الله عنها څخه دا روایت هم شوی چې لم یکن نبی صلی الله علیه وسلم على شیء من النوافل اشد تعاهدا منه على رکعتي الفجر. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په نفلو کې د سهار له 2 رکعتو پرته هیڅ نفیل مانځه ته دومره پاملرنه نه کوله څومره پاملرنه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سهار 2 رکعته سنتو ته کوله. نو دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیحت دی چې تاسو د سهار 2 رکعته سنت مه پرېږدئ، هغه کوئ. نو راشئ قدرمنو اورېدونکو مسلمانانو ورونو او خویندو چې د غفلت خوب نه وختي پاک سو او دس وکړو. زموږ ورونه سنت په کور کې وکړي، لاړ شي په جمع کې جومات کې شریک شي. زموږ خویندې دې هم وختي پاڅي او په کورنۍ کې چې کومه زموږ خویندې دي یا ورونه دي هغوی دې هم د مانځه لپاره راپاڅوي چې تاسو ته الله نفع او ګټه در ورسوي او ستاسو کور د برکت مخزن وګرځي، منبع د برکت وګرځي. که خدای مکړه ستاسو په کورنیو کې بې لمازي وي، هلته مشران مانځه ته هم نه پاڅي، او که مشران پاڅي هغه نور ورونه او خویندې چې په کورنۍ کې دي هغوی مانځه لپاره نه وچتوي، نو په هغې کورنۍ کې برکت نشته بلکې هغو ته د الله غضب متوجه دی. الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم 21م نصیحت هغه دا دی چې تاسې کله په مانځه باندې ولاړ یئ نو راسته او چپه طرف ته مه ګورئ. چې کله په مانځه درېږې ستا ملاقات الله سره دی، نو خپل رب ته متوجه اوسه. ډېر په عاجزي او تضرع سره د خپل راز الله سره شریک کړه. په مانځه کې چپه او راسته طرف ته مه ګوره. بخاري د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها څخه یو حدیث را نقل کړی. فرمایي سألت رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشیطان من صلاة العبد. حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي چې ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه چې په لمانځه کې دلته او هلته کتلو څه حکم دی؟ یعنې چې په مانځه کې ښي طرف ته او چپ طرف ته یو انسان ګوري یا سر اوچته بره ګوري. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل دا د شیطان لخوا په منډه د یو شي وړل دي چې د بنده له مانځه څخه یې وړي. یعنې هغه کم فضیلت چې په مانځه کې دی هغه به شیطان تاسو نه په دې کتلو کې ستاسو نه پورته کوي. نو ځکه زموږ فقهاو التفات ته مکروه ویلي دي، یا مانځه کې چې څوک ښي طرف ته او چپ طرف ته سترګې اړوي ګوري دې ته مکروه ویلي دي، ځکه د مانځه اجر او فضیلت شیطان ستاسو نه په دې کتلو باندې پورته کوي. همدارنګه ترمذي د حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه څخه یو حدیث را نقل کړی. فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ما ته وفرمیل یا بنی ایاک والالتفات فی الصلاة فإن الالتفات فی الصلاة هلکه. ای زما زویه په لمانځه کې ته دورې دورې مه ګوره، یعنې په مانځه کې دې سترګې ښي طرف ته او چپ طرف ته مه اړوه، ځکه په لمانځه کې دورې دورې کتل هلاکت دی. هغه د مانځه اجر تا نه په دې کې پورته کیږي. بل حدیث بزاز د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه نقل کړی دی. هغه فرمایي چې کله بنده په لمانځه باندې ولاړ وي هغه د الله سره وي.
نو کله چې دا په لمانځه کې ښي طرف ته او چپ طرف ته ګوري نو الله رب العزت وایي چې ته چیرې ګوري؟ آیا تر ما ښه طرف شته چې ته هغه ته وګورې؟ ای انسانه ما ته ګوره ځکه تر هغه زه ښه یم چې ته ورته ګورې. نو راشئ دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیحت عملي کړئ. په مانځه کې ډېر په اطمینان او په سکون او په عاجزي سره الله ته ودرېږئ چې زموږ دا عبادت د الله رب العزت په دربار کې قبول شي. که خدای مکړه مانځه نه موږ یو عادت جوړ کړی وي، هغه کله درېږو په مانځه کې کله چت ته ګوره، کله ښي طرف ته ګوره، کله چپ طرف ته، نو هغه اجر و فضیلت چې په مانځه کې دی هغه بیا زموږ لپاره نشته. نو چې کله په مانځه درېږئ د قیام په حالت کې د خپل سجدې ځای ته ګورئ، او چې کله تاسو رکوع ته ځئ د رکوع په حالت کې د خپل د قدمینو او پښو ګوتو ته ګورئ، او کله چې تاسو بیرته د رکوع نه پورته کیږئ د خپل سجدې ځای ته ګورئ. سجدې ته چې کله تاسو ولاړ شئ سترګې پټې مه نیسئ بلکې د خپل د پوزو نرمیو ته ګورئ، او کله چې د سجدې نه تاسو راپورته کیږئ کینئ په قاعده باندې نو د خپل سینې ته ګورئ. په مانځه ولاړئ د سجدې ځای ته ګورئ، دا په خپل زړه کې ګرځوئ چې دې خاورو کې به دلته به زه ښخېږم، الله به رانه پوښتنه کوي، الله به ما په خپل حضور کې دروي. تاسې چې کله په رکوع کې یاست د خپل د پښو ګوتو ته ګورئ او دا په زړه کې ګرځوئ چې زما نزع روح به د پښو د ګوتو نه شروع کېږي، دې ځای نه به مې روح روانوي. نو ډېر په تضرع او عاجزي سره الله ته درېږئ. په مانځه کې التفات مه کوئ. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې نصیحتونو باندې عمل وکړئ. په دې کې کامیابي ده، بله کامیابي نشته دی. نور به م اورو انشاءالله خو هغه په نورو خپرونو کې. نو قدرمنو اورېدونکو دا به زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند در نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب.